د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د متیو لاویسا په نوم یو نفر چې تقریبا 7 میاشتې وړاندې د اسلامي امارت له لوري د خپلسر فعالیتونو او همدا ډول د نظام ضد هڅونې له امله نیول شوی و. له 7 میاشتې بند څخه وروسته نن خوشي شوی ده. د متیو لاویسا ورور د خوشي کېدل تایید کړي دي. ویلي دي 7 میاشتې زندان د ده لپاره کافي ده. متیو لاویسا وروسته له هغه ونیول شو چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شول چې د ډېر لوړ سطحه بهرنیو ډیپلوماتانو سره یې لیدلي وو. هغه د ملګرو ملتونو د استازو څخه نیولې ان د مختلفو هیوادونو د ډېرو لوړپوړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. تر هغه وخته پورې چې دا نیول کېده د په دې اړه کوم وضاحت نه و ورکړی چې دغه لیدنې په کوم باور کېږي او خارجي ډیپلوماتان څنګه په ده باور کوي چې د ډېرو شدیدو امنیتي تدابیرو پرته د کور ته ورځي او هلته ورسره ناسته پاسته کوي. 6 میاشتې وړاندې داسې راپورونه ورکول شول چې متیو لاویسا قضیه د 6 میاشتې زندان تېرولو څخه وروسته محکمې ته تللې ده چې محکمه به د په حق کې پریکړه کوي چې دا د نن 7 میاشتې زندان څخه وروسته بیرته د محکمې لخوا آزاد شوی ده. که څه هم د ویسا د خوشي کولو په اړه ډېر معلومات نه دي ورکول شوي چې څه ډول او په کومو شرایطو خوشي شوی ده. تر اوسه په دې اړه کوم جزئیات نه دي ورکول شوي.